جنازې ته مې ملا نه راځي آخر وخت دی مخکتو ته مې لیلا نه راځي په سلامونه ونې کې هیله هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به راته سي او خدای دې وکړي چې دغه ونې به تاسو تر دې دمه پورې په خیر او په خوشحالۍ په چکر او په مسکا باندې تېره کړې وي ښه راغلاست چکر خپرونې ته قدرمنو ګلونو تاسو ګورئ چې د وطن ویاړونه اتلان سربازان نن راسره په خپرونه کې دي او زما تر شا ولاړ دي دلته او تاسو پوهیږئ چې د څو ولسوالیو نه د ننګرهار همیشه بهار د خواته راغلی یم تورخم ته راغلم تورخم هغه ځای دی چې مومندرې ولسوالۍ پورې اړه لري او دلته زموږ او ستاسې د مومند قوم چې دی پروت دی ما وغوښتل چې چکر پروګرام تاسو ته د وطن ویاړونه سربازان اتلانو سره سرحدي ځواکونو سره تاسو ته وړاندې کړم او په دې هیله باندې یم چې تر پایه شپو پورې چکر پروګرام وګورئ او ترې پوره خوند واخلئ قومندان صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم پوره همکاري موږ سره وکړله او دې په څنګ کې سربازان سرحدي ځواکونه موږ ته آماده کړل او د دې سره به خبرې اترې کوو او د دې جالبې خاطرې ټوکې ټکالې خوندورې زمزمې یاګان وخت چې سړی په سنګر کې وي ټولو ته دې ځانګړی سلام وي ټول ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه کوم الله م راته ژوندي لره کور ودان چې موږ ته وخت راکړو او د چکر خپرونې وخت مو راسره یو ځای تېر کړو قومندان صاحب تاسو ستړي مه شئ او په لومړي سر کې که تاسو خپله ځان لیدونکو ته معرفي کړئ نو دا به ډېر ښه وي سلامت اوسئ محمد اغا صافی یم قومندان د بلګې محافظ تورخم صافی صاحب ډېره زیاته مننه کوم څونه وخت کېږي چې سرحدي ځواکونو په لیکه کې یاستئ او د دې په څنګ کې څومره خوشحاله یاستئ څومره مینه او محبت د وطن سره لرئ مننه تشکر ستاسو نه د شمسار تلویزیون نه چې دلته راغلی زموږ د نږدې نه موږ سره ولیدل او زموږ سربازان نه پوښتنه وکړله زه تشکر کوم محمد اغا صافی یم قومندان د بلګ محافظ د تورخم زه تقریبا د 15 اتیا کال نه په نظام کې یم 15 اتیا کال نه او افتخار کوم په خپل شوق باندې راغلی یم چې پلار مې هم د دې نظام کې سرباز یعنې افسر تېر سوی و نو پلار به موږ ته ویلی وي د زمري زوی باید زمری نو خپله م شوق او علاقه مې وه چې نظام ته راغلم او بس فعلا د خپل پرسونل سره په دغه بندر کې وظیفه اجرا کوم سر ډېر ښه وایي هیواد دنده او خدای دا د دې شعار دی ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړو طبعا چې د 15 کال نه تر اوسه پورې تاسو په دې نظام کې یاستئ ډېرې خوږې جالبې ترخې خاطرو سره به مخامخ شئ نو نن به څه راته وایې که به جالبه خاطره وایې ترخه خاطره وایې والا ترخې د افغانستان خو موږ تاسې د څلور لسیزې کې طبعا هم پر انسان باندې خوږې او ترخې ډېرې راغلي دي خو زمونږ به زه وایم یو ترخه خاطره به دا درته وایم په نظام کې زه یو سرباز وم اوس افسرۍ د رضوي ته خو سرباز وم لکه دا زما ساتونکي چې ما سره ولاړ دي نو کور ته موږ د قومندان د پوستې نه زه پټ وتښتېدلی وم لاړم په کور کې مشکلات وو مشکلات مو نه وو طبعا به مور پلار څخه خبر سوی وم نو قومندان ته مې وویل مال قومندان صاحب زه مشکل لرم اوس اجازه نه سبا بلاس خلاصه درته وایم چې زه وتښتېدلم کور ته تراغله شپه چې مې وکړه او سهار چې راغلم قومندان صاحب په خپل دفتر کې ناست وو باډیګارد ته مې وویل ما قومندان صاحب چېرته دی هغه ویل شته ما زما پوښتنه یې ونه کړه هغه ډېر ته پکار دی نو ژمی مو بیا هغه د عسکري انضباطي جزا یې راکړله یخ وو یو سره څه لوبې را باندې واچولې نو بیا ما ته عود وکړې هغه قومندان صاحب سره مې وویل ما چې زه ژوندی یم او دا یونیفرم په غاړه نو زه به بدون د قومندان اجازې نه کور ته لاړ نه شم دا ماته ډېره جالبه او په زړه پوره ستا په ژوند کې خاطره ده ډېر ښه نو چې دونه وخت یاستئ د دې په څنګ کې یو ځل د بدون د قومندان د اجازې تللي یاستئ اوس څنګه ستاسو بدون د اجازې خو څوک نه ځي چاته خو اجازه نه ده ورکړې نه په دې خاطر چې ما هغه جزا لیدلې ده نه غواړم چې ما سربازان او زما سربازان دا چې کار یې نه دی کړی چې بدون خو ما کوم اول چې زه راغلم ما دا جالبه خاطره ورته وویل ما دې ته مې وویل ما داسې نه چې ما د اجازې لاړ شي نو خو بیا هغه درسته نو کور یې ودان زما د پرسونل نه زه ټول پرسونل نه زه راضي یم داسې کار یې نه دی کړی چې زه دې د جزا ورکړم او ما سره ډېره په افتخارانه وظیفه اجرا کوي ټول سربازان بس ډېر زیاته مننه چې تاسو مې دلته ولیدلې کوم شعر ټوکه څه درته قومندان صاحب درځي ولا کوم شعر ټوکه خو ما ته نه راځي دا زموږ په سربازانو کې به باډیګارد دلته ولاړ دی وحیدالله سرباز دی چې ډېر وحیدالله جان ډېر تکړه سرباز دی نو زما په ځای به دی زما په نمایندګي به دی وي ټوکه یو جالبه خاطره به چکر پروګرام خو د شمشاد نه لیدلی همیشه یې وینم او ډېر خوښېږي مې صاحب او تاسو نه ډېر خوشحاله شولو چې راغلي تورخم ته زموږ سره د نږدې سره ولیدل کور ودان ډېره زیاته وایي جان کوم یو دی دا دی پیدا مې کو وایي جانه څنګه یې زړګیا شکر ور خپله ښې د افغانستان کوم ولایت دی لغمان ولایت د شین لغمان شین لغمان کې بیا د کوم ځای خپله د مرکز خپله د مرکز ډېر ښه شین لغمان کې ورته څوک ډېر زیات یادېږي
بس خپلوان ټول عملته دي نو خو ډیر وخت کې چې لغمان نه وتلی او اوس کابل کې اوسېږو نو په ژوند کې د مهمه ورځ کومه ورځ وه زر اختیار راته بس مهمه ورځ د ما دغه وه چې زه کله د نظام ته راغلم او نظام کې مهمه ورځ درته کومه وه بس نظام کې مهمه ورځ هماغه ورځ وه چې زه کله د نظام په هغه دپاره لاړم نیمروز ولایت دا د مهمه ورځ کور ودان قمندان صاحب په تا باندې ډاډه دی یګان وخت چې خفه اوسېږو کور کلی را په یاد شي وطن را په یاد شي دام نازوي داسې فکر وکړه چې زه هم سرباز یم زه راغلی یم سربازۍ ته صحیح دی زه خفه شوی یم څه راته وایې وایي ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم واه یو چک ورته زبردست یاره ډېر زیات خوند نور کوم ترانم څه نه درځي بس نو بس یاره ته ورځه پرې لږ زره زه فکر وکړه خفه شوی یم کور کلی راته یادېږي قمندان صاحب اجازه هم نه راکوي دا شپږ میاشتې نه یم تللی نو ته به ما څنګه په خوله کې خو بس زه به درته بس یوه ټپه به درته وایم بس خلاص یوه ټپه زه یو ټپه ووایه زه بیرته خوشحالېږم درسته ده صحیح وای ما یارانه کله کوله سرتور ولاړ له خیرو دی ویریدم وای زبردست بیرته خوشاله شولم بس دی نظام کې ما شپږ میاشتې نه یو کاله پورې نظم زه نه ان شاء الله در سوچم بس مننه کور ودان خدایم ژوندي لره ډېر زیات خوشاله شولم قمندان صاحب ډېره مننه کوم زب په هر رنگ دیوال د مینې یو پوسټر جوړ کړم بل به مې دوران جماعت محراب جوړ کړم منبر جوړ کړم کلی کې بلرو بر چمن جوړ کړم ګودر جوړ کړم کړي به مې ساتنه اربا کیله به څنګه جوړ کړم سوله به راشي ارامي به راشي امید لرم چې خوشحالي به راشي یا به مې تک زړه مازدیګر وګورئ هم به وړوکې لوی اختر وګورئ بیرته به هغه وچ ګلان ښایسته شي چې مې وطن افغانستان ښایسته شي کور په کور ګرځم ځوانان لټوم ملي اردو ته سربازان لټوم هم به بیرغ هم به نشان ښایسته شي چې مې وطن افغانستان زموږ د وطن پیاوړی با استعداده او ځلانده ستوری دی سرحدي سرباز دی چې دا ولاړ دی خپل په وظیفه کې دلته نو ما غوښتل چې دې سره هم خبرې اترې وکړم ماشاءالله ډېر مجهز دی او د دې د قمندان صاحب نه هم ډېره زیاته مننه کوم پوره همکاري له موږ سره وکړله دې سره به خبرې اترې وکړم چې د کور کلي نه لرې او د دې په څنګ کې په دنده کې څومره زیات خوشحاله دی او څه احساس لري او دا دریشي نه څومره خوندونه اخلي سلامونه ستړي مه شئ کیدای شي ځان راته معرفي کړئ باچا رحمان سرباز خبرې کوم د تورخم کمیسار یم باچا خان ته راته دا وایه څونه وخت کېږي په دې نظام کې دنده سرته رسوي او دا دریشي چې د کله نه راغوستې ده یا چې په تن دې ده څه احساس لري څومره زیات خوند درکوي زما خو د اته نه کاله کېږي چې سرحدي پولیسو ته راغلی یم او په خپل شوق راغلی یم شوق مې د دې دریشي سره وطن سره او وطن سره مینه لرم په خپله مینه راغلی یم نه چا په زوره راوستی یم په خپله طبع راغلی یم غواړم چې د وطن په لاره کې خپل سر قربان کړم وطن ته خدمت وکړم خپل ناموس نه دفاع وکړم د خپلې خاورې نه او غواړم چې د خپل دشمن په مقابل کې که زما په رګ کې زما په رګونو په یو رګ کې مسای په وجود کې زه خپل وطن دپاره جنګېږم خپل سر قربانوم ډېره زیاته مننه واقعیت دې ته وایي مینه احساس او دې ته وایي د چا خبره د وطن احساس وایي مینه نوره څنګه ویې وطنه زوروره چنار ځوانان مې د سرونو نه درنه تېر شول واقعیت خبره ده چې دا د وطن مینه ده او دا د وطن مینه او محبت دی چې دلته پروت دی کور کې درته څوک ډېر زیات یادېږي زه رښتیا راته ووایې کور کې بس واده مې کړی دی څوک درته ډېر زیات یادېږي مور او پلار درته یادېږي نو طبعا څوک چې سرباز وي د چا خبره سنګر ملګرو سره شوخي ډېره زیاته لري ستا په همسنګرانو کې څوک در سره ډېره زیاته شوخي کوي ولا چې انډیوالان خو ډېر دي وروره داسې مشخص نه وي واخله او در سنګر ملګري داسې چې بس هر یو شوخي مسافري بس وطن مینه او بس او بل په غرونو کې پوستو کې د خطرناک ځای نه نو ډېر پکې شوخاني بس خپل اسات تیرې غب شپ کله چې یو ځای شي کنه زیاتره چې سربازان یو ځای شي ټوکې ټکالې کوي جالبي خاطرې وي بیا تاسو دلته تورخم کې پراته یاستئ نو زیاتره لوبې کوي خپل منځ کې او یا ټوکې ټکالې جالبي خاطرې شریکوي ټوکې ټکالې کوو زیاتره خپلو کې د چمن کې اکثره ورزش کوو والیبال بس خپل ساتيري کوو او خو خلوبه دي څه ده
د خوښې لوبه خو مې کرکټ کرکټ څنګه لایق یې پکې کنه نه خپل خو خدای شته نه پوهېږم خو شوقي یم اسی تماشو دې درته خوند لري تماشې خوند راکوي ډېر وای صرف تماشا کوه جانانه تور ته صرف تماشا کوي بس موږ بخاري تماشا کوو مننه کور ودان خوشاله شولم چې تاسو سره دلته خبرې اترې وکړې او تاره ته وخت کو طبعا څوک چې په نظام کې وي ځینې وخت کې سندري هم اوري او د دې په څنګ کې لږه زمزمه هم کوي کنه ته څنګه نو ما ته خو سندري نه یاد یو شعر راته یاد دی هغه درته ویم یو دانه بشیر وې یا ګان وخت چې سندري اوري قومندان صاحب هم ولاړ دی هغه هم ګور ډېر شوقي سوان دی ښه دا غي اجازه ده لږه سندره بشي یو شعر بشي ځکه چې موږ راغلی او چې تاسو لږ زره وهڅو او تاسو سره لږه مینه شریک کو او تاسو غږونه هیوادوالو ته او خپل کورنۍ ته ورسو زه یو شیخ راته وای شعر به ته ویم یې زه لږ شعر مو لږه سندره م راته وای ما کفن په سر تړلی دی سرباز یم ما کفن په سر تړلی دی سرباز یم زه شاهین یم د دنګو غرونو باز یم واه 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 په ژوندون باندې غازی په مرګ شهید یم او په دنیا او په عقبا کې سرفراز یم واه زبردست ډیر زیات خوند یو کو واقع چې وسه تلان دي د وطن ویاړونه او ګلونه مې دي علم را تر تازه لاله زلګه سندره خو شته لګو خاند یار سندره خو راته دی یار د ګور قومندان سي اجازه درته کړې ده زو لګه وړې رمو همیشه چاوري د چاوري خدای شته یار مې د ملي اردو سرباز دا سندره تل زره وې تل لګي وې زړه ډیره د سي اول سر یو څو ډکه راته یاد دي یار مې د ملي اردو سرباز اندغه ته اند دوه درې ټکی ولا روان دي هر قدم یې ډک د ناز دي او یار مې د ملي اردو سرباز دی واه زبردست وخت چې هر قدمونه د ناز او د ویاړ ډک دي ډیر زیات خوشاله شولم کور ودان په اخر کې ک پیغام کورنۍ ته دعا او سلام لګي کور کې د تمور پلار دا ویل ډیر زیات را یادېږي هغه دی ګوري هغه ته پیغام لري مهرباني پیغام خو مې دا دی وروره اول خو هغه ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې شړ ګرځي راشي خپل حکومت ته راشي اردو ته راشي پولیسو ته راشي خاص قطعې دي نور قطعې دي راشي خپل وطن جوړ کړي خپل ملک جوړ کړي خپل خاور وساتي او مور پلار د خمدا پیغام دی بس الله دې عمر ورکړي امين او بس دغه دواګانې دي چې بس په دې خاور ژوند کو خدای دې ژوند نو طبعا سلا در سره د سلام نو هل کیږي خو خیر خو مور پلار چې ګوري هغه ته یو سلام جی کزه ورنه بس خاص کر مور پلار د پاره ډیر زیاته مننه خوشاله شولم همیشه کامیاب اوسئ مننه کور ودان دا د وطن ویاړ دی د وطن سرباز دی د وطن اتل دی عقاب دی باز دی هر څه دی اندې دي چې بس د چا خبره مونږ شپې ورځې تیرو تر هم کېما نور سرحدي ځواکونو سره به خبرې اترې کوم او د دې پوسټو ته به ورځم نو هیله ده چې تاسو زمونږ هم ملتیا وکړئ او چکر خبرونه نه په دې ونې کې د تورخم نه خوندونه واخلئ تاسو سندره وګورئ اے وقت بیر تراشا اے وقت بیر تراشا یو افغان موزیګوا نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان موزیګوا چې نن په وطن کړی داسې ځوان موزیګوا په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان موزیګوا په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان موزیګوا راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هېواد راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هېواد بیا داسې یو بادشاه لکه امان وزېږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزېږوه ای وقت بیرته راشه یو افغان وزېږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزېږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزېږوه
جوړ کړی انګریز ته بیا غزا در نه وي چې جوړ کړی انګریز ته بیا غزا در نه وي یو داسې لوی غازي یو داسې لوی غازي میر زمان خان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه پمینت وطن کې افغانانو زیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه راشه په شیرونو اوس راشه په شیرونو کې طوفان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه ای وخته بیرته راشه یو افغان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه چې نن په وطن وکړي داسې ځوان وزیږوه شان د خوشحال خان یا باچا خان وزیږوه په شان د خوشحال خان یا باچا خان وزیږوه په خپله خاوره باندې د بل رواج نه منو مونږ ګلالي پښتانه مونږ جنګیالي چې تیر په غلامۍ کې شي ژوندون مه ورته وایه چې تیر په غلامۍ کې شي ژوندون مه ورته وایه ژوندون مه ورته وایه چې سر په وطن زر نه کې پښتون مه ورته وایه پښتون مه ورته وایه تورخم کېمه دا لومړی نمبر پوسټه ده چې دلته راغلم او زموږ امنیتي ځواکونه د وطن ویاړونه او د دې په څنګ کې زموږ استاسې اتلان سربازان ولاړ دي پوسټه کې خپل دلته خبرې اترې کولې او فکر کوم امیر صاحب سره ولاړ دي سر السلام علیکم سلام ستړي مشي څاله ریخي په خیر وعلیکم سلام ستړي مشي ته په خیر راغلی خې جوړي نه کور دی ودان څنګه د وظیفه څنګه تیریږي ژوند زندگی څنګه د نظام کې ولا خسته خوند او خوشاله جار د شمه بس د وطن مینه او احساس د کنستانون څه دی او د کوم ولایت خپل زه خپل د ننګرهار ولایت ما اسد خان نومیږم دی بالا ولسوالۍ اوسېږم اسد خان په سرحدي ځواکونو کې وظیفه څنګه ده ډیر موږ خپل ځاني
رواني ډیر خوشاله یم پکې ځکه چې د وطن نه دفاع ده او د دفاع په خاطر مونږ هر څه کوو. خدای دې ژوندی لره، مننه. کور ودان سلامونه. تاسو ستړي مشئ، ستاسو نوم څه دی او د افغانستان کوم ولایت خپله؟ تاسو هم ستړي مشئ، نوم مې پهلوان رودوال دی او د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ. رودوال صاحب څنګه ژوند زندگی د دې په څنګ کې خپل دندې نه څومره راضي او د یونیفورم ته چې ګوري کنه د چا خبره دا شاجورونه او دا توفاق او دا شیان چې ګوري هر ورځ څونه احساس کې د خوشحالي څومره خوند ترې نه اخلي؟ ډېر خوښ یم، په سرحدي پولیسو په لیکو کې ډېر خوښ یم. خپل یونیفورم ته ډېر خوشحاله یم، تجهیزاتو ته او د خپل وطن د خاورې نه دفاع کوو. صفري نقطه کې عسکر یو، دا تاسو ګورئ مخامخ 200 متره کې موږ سره پاکستانیان پراته دي او په هر نوع سختو شرایطو کې د وینې په بدل هم د خپل وطن د خاورې نه دفاع کوو. دا تاسې چې موږ سو امیر سره به خبرې اترې وکړو، دا به لږ زره خیر ښکته شي، خوشحاله تصویر ورته ښکاري. سلامونه، ستړي مه شئ. بس فکر کوم احمدزی صاحب نوم دې هلته لیکل شوی دی، څه لري په خیر؟ شکر د فضل خدای تاسو ښه یاستئ، خیر په خیر راغلی. خیر اوسئ. دا نمبر 1 پوسټه ده؟ دا د زه خپل قومندان د نمبر 1 پوسټ یم، دا د نمبر 1 پوسټه ده او همدالته د ژوند شپې ورځې سبا کوو، سربازان را سره دي او بس خپل وظیفه د اجرا کوي ان شاء الله. خوشاله خوې نظام نه؟ شکر، د ډیر خوشاله د نظام نه اتنه کال کېږي چې په دې سرحدي ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم او ډیر خوشاله یم. شکر د خپل خاورې نه د خپل وطن نه دفاع کوم. کور ودان ډیره زیاته مننه کوم، الله هم ژوندي لره. نو تراته دا و چې کله چې یو ځای شي د خواته زړګی ودرېږي د غځای کې خپل منځ کې غو شپ ټوکې ټکالې څه خو به کوي که نه؟ اطمن ولې نه آخر نظام بغیر کېږي نه، غپ شپ نه بغیر له یار وایي زندګي کرانه د کسي ساده سندره من داسې ویل شوې ده، خو بدون د غپ شپ نه ټوکو ټکال نه ژوند هم نه کېږي. نو څو موده وروسته ځئ کور کلي ته؟ زو داسې نوبتي حساب قومندان صاحب که مشکل بیا پیدا کېږي قومندان صاحب ته ځو، د خپل کتې قومندان ته بیا هغه خپل مشکل موږ ورته وایو، هغه به اجازه راکوي. که نه نوبتي هم داسې چې کور ته ځو هم نوبت حساب باندې بیا هم قومندان صاحب ته ورځو، هغه نه اجازه اخلو. بیا ډېر ښه. رودات ولسوالۍ خو درته نږدې ده، د چا خبره ډېر خو به زړه نه خفه کېږي. کامري خواته وګوره، ډېر نږدې ده، بالکل نږدې دې ځای ته چې هم ګوري ښکاري خفه کېږي خو نه. نه ولې خفه کېږو، دا وطن د خاورې نه دفاع کوو. موږ ته دا ځای رودات او کابل او کندوز کندهار ټول یو خبره ده، که په هر ځای کې د افغانستان په هر نقطه کې چې موږ قرباني ورکولو ته تیار یو. بس خدای هم ژوندي لره، ډېره زیاته مننه. خوشحاله یم چې تاسو سره دلته یاستم. باور وکړه چې ما ته دونه احساس راکوي که نه چې زه دلته ولاړ یم. فکر وکړئ لکه زم چې یو سرتېری د یونیفورم مې اغوستی دی. څنګه ما ته اجازه راکوئ امیر صاحب، ما ته اجازه راکوئ چې زه دلته ستا سرباز شم؟ ولې نه ولې اجازه ده، تاسو ته اجازه ده، ولې نه؟ تاسو هم وطن د خپلې خاورې نه باید دفاع وکړئ، خپله خاوره وساتئ. بالکل خپله خاوره باید وساتو، د خپلې خاورې ساتنه په موږ او تاسې ټولو باندې فرض ده. باید موږ او تاسې هر یو د دې په څېر باندې اتل واوسېږو. نو طبعا کور کلي کې یا کورنۍ کې ډېر یو څوک یو چا ته رایادېږي، ورپسې خفه کېږي. تا ته څوک یادېږي ډېر؟ ولا اتمن کور غړي چې کوم هغه خواږي او ټول چې دلته موږ مسافرۍ کیو، مثال خبره داسې وایي چې اتمن مور پلار سړي ته یادېږي، خپل بچیان سړي ته یادېږي. خو بیا د هغې باوجود موږ دلته هم خوشحاله یو، ځکه چې دا یونیفورم چې کوم موږ اچولی په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې دا موږ ته را په نصیب شوی دی موږ اچولی. الله هم همیشه خوشحاله لره. رودوال صاحب ته راته دا ووایه چې سنگر هم سنگر ملګرو کې کنه څوک درته ډیر زیات ګران دی او شوخي در سره څوک ډیره زیاته کوي؟ ملګري خو ټول موږ یو بل ته ډیر نږدې یو، ځکه چې د دریشي موږ اغوستې نه موږ ټول یو تن وجود یو سره. او شوخي خو عسکري یو نظام د اجتماعي غونې ژوند دی کنه، او داسې ډیره شوخي نه څوک دی چې زوروي ډیر زیات. کامري خواته وګوره، ملګري ډیر دي. یو مشخص وي، زموږ یو ملګری هغه راکټ چیل د ولاړ دی او د قومندان صاحب کله کله چې ټوکو ټکالو په خاطر باندې راشي چې په دې چې ساتیو کو زړه هم تنګ شي. نو کله ورځ خو بیا در باندې یخ اوبه نه اچولي. د عسکري کې دا شته دی ډېر داسې کله کله پکې ګپ کې دا خبرې راشي، پکې دا کیسې پکې تېرېږي. ملګري هم ډېر دي، دا ګوره تاسو ولاړ دي. خدای دې بعضې ډېر جالبه خاطرې پکې ګرځي. نو ته دې یو جالبه خاطره راته وایه چې همیشه دې ګوري تا ته خندا درځي. کامري خواته ګوره. ولا جالبه خاطرې خو ډېرې دي، خو مثلا یو دانه یو ورځ د کور نه را روان وم، کامري ته ګوره، قومندان صاحب راته زنګ ووهلو چې څنګه نه راځې که نه. ما ورته وویل قومندان صاحب په درتلو خو در روان یم، دې وخت کې مې نګهانې وړوکی زوی دی، نوم یې کهرمان دی. نو زه ورته ډېر ناز نه کاکو یم. هغه راته زنګ وویلو چې لالا چېرته یم؟ چې زه خو نه د غازي امان الله خان پارک سره روان یم. یو طرف ته قومندان صاحب زنګ ووهلو، بل طرف ته مې زوی زنګ ووهلو. ما یې سوچ وکړم دا قومندان نه تېر شه د خپل زوی ته لاړ شه. قومندان صاحب دې په ځای پرېښود. واقع چې بس جالبه خاطره ده. نو دا ملګري دي وایي دا سجان چې دی وایي ډېر ښه ترانه هم کوي. یګان وخت چې
زړم تنګ شي لږه سندره زمزمه کوي اوس خو هم داسې فکر وکړه چې کامره نشته مونږ ته لږه زمزمه وکړه یاره سجاده ولا ورور جانه زمزمې به باقي شو نه باقي مقای نشته بیا چې زه در په لاړلم بیا څوک تور خان ته راځي بقای پسې رودوال هسې نه کېږي یو شعر شه لنډۍ شه او د دې په څنګ کې لکه سندره شه که نه هېوادوال دي ګوري هغې هم پوه شي چې ته خوشحاله یې د احساسوي زمزمه خو به نه شو خو همداسې به یې ورته ووایم نه چې همداسې زه نه منم یا نو مجبور زمزمه وکړي یا نو داسې څه بل شی پرې کېدو زه به درته یو ټپه وکړم ته یو ټپه وکړه کامرې ته که د ځوانانو پوره نه شوې ګرانه وطنه جنکۍ به دې ساتي نه او د تور ټوپک نه پوره نه شوه ګرانه وطنه په قلم به دې ګټونه واه واه زبردست او وایي بله خبره دا ده چې وایي زما د لرې وطن یاره او د دندې باد سره شامل کچې راځي نه واه واه زبردست د لرې وطن یاره دلته رودات ولسوالي پراته ده دا وایي د لرې وطن یاره موږ اکثر په تخار ولایت کې دا داسې نه ده چې موږ دلته عسکر یو نه کندهار کندوز تخار هر ولایت ته موږ ځو دا په دې معنا نه چې زه په دې خپل ولایت کې نه ما ته مخکې ویل چې د افغانستان د یو ویلې خاورې نه د وینې په بدل کې دفاع کوو ولو که دا ځای کندوزي که کندهاري که هر ځای مننه کور ودان بس ورځنه وسه جان ګور رودوال صاحب درته څونه ښایسته ټپې وویلې نو ته چې خوشحالېږې نه نو دا خو ستا د کار دی زه به د خاطر افریدي یو شعر درته ووایم شعر به ترانم کې به وایي وایي ته به ګرځې هسې ښکلی زه به مړ یم او چې مې وسوې لږ لیدلی زه به مړ یم او جنازه مې چې د کوره ګور ته درومي او ته به نه راوتلی زه به مړ یم چې زه مړ شمه قرار مرګ ورک شه او سره خاندي به ټول کلی او زه به مړ یم د کاکل په خطه بند مخ کتاب کا او ما خاطر په خدای سپارلی او زه به مړ یم واه زبردست جانه یو چکچک خو ورته وکړه که نه یاره زبردست امیر صاحب خوند یې درکړو یاره منم دې دومره د چا خبره زه دې بیخي فکر او سوچ اخواته بوتللم که نه لکه دا اوس چې زه جنګېږم په سنګر کې احساس یې راوپاره که نه یو جنګ نه کوو ولا مونږ خو ډېر زړه کېږي ورته نه احتیاط کوه خیر کور ودان ډېر زیات خوشحاله شولم علام ژوندي لره ډېره زیاته مننه چې وخت مو راته راغلم مالې چې ستاسو زه احوال واخلم او هیوادوالو ته مسافر ورونو ته ستاسو پیغامونه ولېږم ولې نه هر وخت الله هر وخت راوله موږ ستاسو خدمت کې هر وخت تاسو هم دام یو د وطن خدمت دی چې تاسو دغسې پوسته په پوسته باندې ګرځېږئ او یو دغه کوئ پوښتنه کوئ او دام یو خدمت دی مننه تاسو خوشحاله شولم رودوال صاحب تاسو ته ښه وظیفه ښه دنده غواړم ډېر زیات خوشحاله شولم چې دلته مې تاسو ولیدلي مننه تاسو نه هم مننه چې دلته راغلی او موږ سره هم لږ وخت ضایع کړو او زموږ پوښتنې ته راځئ کور مو ودان ژوندي اوسېږئ د شمشاد تلویزیون خاص کر مشرتابه ته او ټول ټیم ته د زړه له تله د شمشاد د غرو مره سلامونه کوم ډېره مننه ښه راغلاست هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو چکر خپرونه خوندونه اخیستي وي او نور خوند ترېنه واخلئ بس راغلم د خواته بلې پوستې ته تاسو نمبر 1 پوسټه ولیدله د خواته دا بله پوسټه ده دلته هم د وطن ویاړونه سرحدي ځواکونه ناست چې ډېر زیات په مینې او محبت سره خپل سنګر کې او د دې سره د زړه خواله وکړم چې څنګه دي راته تر او تازه خو ماشاءالله ښکاري خدای دې تازه لري سلام دواړو ته د وطن ګلونو ته ځکه زه ګلان وایم چې تاسو یې موږ یاسو صحیح ده که نه دا ګلان په تاسو باندې تازه دي ته ستړی مه شه ماشاءالله هر څه خو آماده دي که نه خیر اوسې وروره خوشحاله دی او هر څه آماده دي او بس ناستي خپله مورچه کې ناستي مورچه کې او
دغه ځای ساتو محل ساتو خېجه په مورچل باندې صحیح حساب دی بالکل سوري د وربل لاندې زبردست دا به سم وایي دا خو داسې اوس نه منم اول ستړی مه شي ځان دې راته معرفي کړه څنګه نظام کې شپې ورځې ژوند حالات څنګه دی شکر دا ډېر د خدای نه شکردار ښه خوشحاله او آباد نوم یې غیاث الله د تورخم کمیسارۍ د بلوکي مافي سرباز وا قربان دې شم فخر کوم خوشحاله یم چې سرحدي لیکه کې زه سرباز یم او بل افتخار دار چې بیا په سرحد کې اوسېږم او آماده د خپلې وظیفې ته یم دې ته وایي مینه او محبت الله هم راته ژوندي لره کور ودان هر ورځ ځئ هلته قومندان صاحب ګوري یا که هغه راځي ستاسو احوال اخلي او د دې په څنګ کې د ملګرو سره کله ناکله راټولېږئ بنډار جوړوئ که نه هر وخت مونږ خو هر وخت کې تر او تازه او خوشحاله او عیار او سیاري زموږ قومندان یو ډېر ښه سړی دی ښه تعلیم هر څه موږ د تقسیم اوقات باندې خپله وظیفه خپل پروګرام هر څه د ساعتېرۍ چکر د میلې د خوشحالۍ ځای هر څه پروګرام نو ظالمانو تنا یې تېروئ موږ ته غږ نه کوئ دا د خدای خپله راوسي او اوس ورسره بنډار هر څه چیز ورسره زړی او موږ خوشحاله یو چې بس بنډار هغسې کومه چې دې مورچل کې باید زه هم سرتېری شم یونیفرم واغوندم دا خو هر افغان سرتېری دی چې وطن سره مینه لري که څوک عسکري او که بلي د وطن سره چې مینه لري هر سړی د افغان چې سرتېری دی کور ودان ستاسو څونه وخت کېږي چې په نظام کې یاستئ او د دې په څنګ کې ملګرو کې دوستانو کې په دې نظام کې درته څوک ډېر زیات ګران دی زما نوم شیر محمد دی او د تورخم کمیسارۍ یو تن سرتېری یم او زما په د سرحدي لیکو کې داسې یو شپږ اووه کاله کېږي چې وظیفه اجرا کوم او په کونړ نورستان کابل قندهار دې ځایونو کې مې وظیفې کړي دي او بس پکې پروت یم تر څو چې چلیږو کوم ولایت ستا لپاره ډېر زیات داسې په زړه پورې و هلته چې د دنده سرته رسولې نورستان چې ډېر ښایسته ولایت نو د چا خبره سوه اروپا دلته هلته خو یخ هم ډېر زیات دی ستا څنګه یخ هم ډېر زیات و او بل هلته داسې و چې د تبې ځایونه و پوه شولې مشرانو چې چېرته به امر کوو هغه ځای ته به هم ځان رسوو او دلته دې په نظام کې څوک ډېر زیات کلک ملګری دی نو دلته خو چې موږ سره ډېره مینه کوي قومندان صاحب یې کوي چې هر څه خبره کېږي خپل هم ځان پوستې ته زروي او بس ټلیفون کې مو دوه درې ځلې پوښتنه زموږ کوي نو سخت نه خوشحاله یو دې ته څه وایي راکټ وایي او دا راکټ دی او دا شاته دي څه دي دا د راکټ مرمۍ دي د راکټ د څو ډوله مرمۍ لري دا کومې دا دوه قسمې مرمۍ لري یو غټ سري مرمۍ دي او یو وړې مرمۍ دي غټ سري او وړې کمال کوم یو کې دی ډېر کمال خو غټ سري کې دی چې دی زریدار ټانک ډېر ښه ختمولی شي چې هر ځای کې ځان ورورسې بس هغه ټانک د خپله د منځه ځي دا سلا تا چېرته زده کړله دا خو موږ بلاک واټر ویلي دي په جلال آباد کې ما بلاک واټر ویلي په پچیراګام کې بیا دې هلته زده کړله یو 3 میاشتې تعلیم مې هلته کړی و کاکا نظام سره ستا خپله شوق وکړه د چا خبره هسې مجبوریت نه راغلی والله شوق و چې پاک خبره ته وکړو او زما تقریبا دغه 15 کال مې دی نظام کې او از خدای نه ډېر راځم چې خپل نورتو خوشحالۍ سره هم سرته رسولی او بل افتخار کوو چې د وطن خدمت هغه سندره تا ویلې سربازه یاره خېجه په مورچل باندې ته دغه وایې دا څنګه ده اوس داسې ده چې نو ته ورځه پرې که نه یار موږ خو راغلي ستا مېلمانه یو ته لږ زره ورشټ شوی ای سربازه یاره او خېجه په مورچل باندې بیا به دې وده کړم او سوري د وربل لاندې نو بس ښه افتخار سندره ده او ډېر ورته خوشحاله ډېر ورته خوش دا چې کله کله نه اوري ډېر زیات خوشحالي ښه ده نو تا سره څه شته دي کومه جالبه خاطره د دې په څنګ کې کوم شعر کوم ترانه هم څه راته کوې او که نه نو زه به تا ته چې شی ویم ته راته ووایه چې زه درته ووایم زه درته وایم لږ زره وخانده زه پوه شوم چې ته هم خوشوې وخانده دا خو خندا چله ورته چې ګوله نه ورځي نو څه درته درځي جالبه خاطره دي نظام نه لري او جالبه ټولې جالبې خاطرې دي چې تر څو ګرځېږو راګرځېږو ټولې جالبې خاطرې دي ورځ دا شوې ده چې بس انګړ ته په منډه منډه راغلی راکټ دې پوګی ښي وخت کې ګورو مرمۍ پکې نشته هسې تش را روان نه داسې خو انشاءالله نه دي شوي ځکه چې موږ چې چېرته ځو ښه مجهز ځو که نه همالته د مرمو سره او راکټ سره او یو کس بل سربازي مخابره دا ټول هلته ښه او په نظام کې دیګ دې کله کړی دی خپله د دیګ پوخ کړی و نو دا خو پوستې دي دلته خو بس هر څه څه ډېر ښه پخولی شي نو پلو ښه پخولی شم او پلو کوم پلو هغه د بورې پلو که د مرغ نه چې ښه ښایسته غوښه ورته لوپ او پلو وریجې ورته ور واچوو بس چې بیا ترې نه سر لرې کړو به ټول انډیوالان یې چې ګورو بیا چې ترې نه سر لرې کړې حلوا جوړوي بیا به څنګه بیا به بس خورو خوشحالۍ به حلوا چې وي خوري یاره په سنګرتوب کې چې هر څه یي بس خوړل کېږي خوري بس له تا نه به هم یو څه واورو چې سر په وطن ورکي داسې ځوان وزېږوه په شان د احمد شاه او یا میرویس خان
ځان وزېږوه. وا زبردست په دې دواړو کې ته کوم یوې؟ نو دا خو دواړه تلل د هغې لمسیانو سو موږ او تاسې ډېره زیاته مننه. خوشحاله شولم کور ودان خدای م راته ژوندي لره. یوه ښکلې سندره به تاسو ته هم ډالۍ کړم او مننه چې وخت مو راکړو. بس الله دې ژوندی لره خوشحاله ډېره شمشاد تلویزیون نه ډېره مننه چې داسې زیاته رالل او زموږ پوښتنه یې وکړله. ډېر زیات خوشحاله شو. قدرمنو دوستانو دې ته وایي راکټ وایي دا وایي غټ سرې مرمۍ ده. خوشحاله پوه شولې پرې که نه دا غټ سرې مرمۍ مې اوس واورېدله. ښه تاسو سندره وګورئ یوه ښکلې سندره وګورئ بېرته د هغې راشئ تورخم وګورئ. تورخم کې سرحدي ځواکونه وګورئ چې زموږ او ستاسې د وطن ګلونه دي اتلان دي ویاړونه مې دي او د دې سره به خبرې اترې هم لرو. چک چک وحیدا ورته په منځ کې ناستا نوري چک چک وحیدا ورته په منځ کې ناستا د یک قربان سره ګردونه د کوټي وباسي د یک قربان سره ګردونه د کوټي وباسي جنې لګیا د پسندرو کې توبې وباسي او جنې لګیا د کلی پیغلی دی را ټولې د نکریزو شپه ده یا د کلی پیغلی دی را ټولې د نکریزو شپه ده د ډیوګۍ رڼا له یو بل ته نقشې وباسي د ډیوګۍ رڼا له یو بل ته نقشې وباسي جنې لګیا د پسندرو کې توبې وباسي او جنې لګیا د پسندرو
ورلنډه شوه یوې ته یې په غوږ کې ووې حیران ته ګوره تصویرونه د هغې وباسي حیران ته ګوره تصویرونه د هغې وباسي جینۍ لګیا ده په سندرو کې توبې وباسي او جینۍ لګیا ده په سندرو کې توبې وباسي هلته څوک ده داسې درس چې د چمبې وباسي هلته څوک ده داسې درس چې د چمبې وباسي جینۍ لګیا ده په سندرو کې توبې وباسي او جینۍ لګیا ده په سندرو کې توبې وباسي مسافر د بل وطن یا زه مسافر د بل وطن یم ته په کور یې مورې څنګه ناچاره بې زما تصویر ته تورخم ګیټ سره یم ځینې مسافر اخوا پاکستان ته ځي او ځینې بس د پاکستان نه راځي دا ګران ګورم چې د پاکستان نه راغی سلامونه ستړی یم چې ستاسو نوم وعلیکم سلام نوم مې بلال دی بلال جانه پاکستان نه راغلی څنګه په چکر تللی وې که ناروغ دي بیمار و خپله بیمار وې که نور څوک نه مور مې بیمار و مور بي بي دې بیماره وه څنګه دوا مواد یې ورته واخیستله دوا مې وله واخیست څنګه چکر دې ووهه هلته ولا چکر مې ووهلو خپل وطن کې خوندونه ډېر زیات دي کال ته خپل وطن کې خوندونه خپل وطن دی تنها تللی وې څونه مصرف در باندې راغی مصرف نو 15 کسان یو تلي مصرف ډېر راغی مصرف ډېر راغی کله چې خپل وطن ته راواوښتلې څه احساس دې درلود ولا ډېر ښه احساس مې وکړ چې ولې خپل وطن خپل وطن دا وطن دی څه مصروفیت لري خپل وطن کې د خپل وطن کې نانوای م دی نانوای ډېر دا نانوای چې دی ډېرې ښکلې سندرې اوري او خوږې زمزمې کوي ته څنګه راځي پکې اګار ته نوم دې راته څه ویلي سید بلال سید بلال په ژوند کې د جالبه خاطره څه ده کومه ورځ ستا لپاره په ټول عمر کې څو کلن یې ته زه 19 کلن 19 کلن په دې 19 کالو کې کومه ورځ تا ته ډېره زیاته مهمه و داسې خواږه تېره شوې ده ولا ژوند کې ډېر خاطرې راځي خواږه تېرېږي کومه ورځ ډېره زیاته مهمه وه ولا کله چې دسمال راته دسمال یې راوړ زونډي ور پور یا نور څنګه کې خپل په خوښه یې درته کړي که د کور په خوښه مین وي مین وي خپلوان دي که پردي خپلوان مې دي خپلوان دي بس اوس چې د مینه ترلاسه کړې څومره زیات خوشحاله ډېر خوشحاله ژوند نه خوندونه اخلي واه واه دې ته وایه شوق کله نه کله خو به پکې ژړا شوګیرې دا شیان خو به راغلي دا پکې راځي ولې نه راځي عاشقۍ کې خدا کار نه ګریوان خو به نشي کولی نه ګریوان نه نشي کولی زه ته یو خوږه سندره شه لږه زمزمه شه لږ شعر شه لږ شاعري شه شوق دې کړې ده شوق تېر شوی یو څه ترېنه خوند واخلو بلال جان ولې نه مهرباني په تور کمیس د ستارې مزه کوي ناز نخرې د زما زړه ازاروي ناز نخرې بیا در باندې کولی که نه ولې نه اوس پرې تل نازونه کې کاغی کوي ولا بس کله زه نازونه کوم کله هغه یو بل ناز وړی که نه مینه محبت دې داسې خو نه کېږي بس په خیر لاړ شي مور بیبي دې بس عجله شفا ورته غواړم خوشحاله شولم چې په خیر راغلې لمالتیا مو یو دنیا مننه کوم قدرمنو ګلونو واقع چې زه هم لږ زره ستړی شولم د چا خبره کله یو مرشي خواته تللم کله بله خواته سنگر خواته تللم او د دې په څنګ کې د سرحدي ځواکونو سره واقع ډېر زیات خوند راته راکړو چې د دې سره مې خبرې اترې وکړلې او د دې هغه کم د وطن مینه او محبت چې ما په خپله د نږدې نه ولیدو نو ما ته هم دومره زیات خوند راکړو چې ما ولې همدلته دریشي د دې سره واغوندم او په سنگر کې یا په مرچۍ کې ورسره همدلته کښېنم خو بیا به تاسو د خپرونې څوک وړاندې کوي تاسې منئ خوشحال خو وایي زه نه منم وایي ته هم سرباز یې اتل یې دا چې ګرځې دو باندې د دی او حال دی وایي
لیدونکو ته هیوادوالو ته مسافر ورونو ته وړاندې کو دا وي هر څه دي په دې هیله باندې ما چې چکر خبرونه نه تاسو پوره خوندونه اغستې وي او د دې پسند کې خدای دې وکړي چې تاسو هر یو دغه اتلانو په څیر باندې خپل وطن ته ویاړونه او ګلونه ووسیږي د دې قومندان ډیره زیاته مننه کوم صافي صاحب نو د دې پسند کې د ټولو اتلانو نه سرحدي ځواکونو مننه کوم چې پوره همکاري را سره وکړه نو د یو سرلوړ او آباد افغانستان په دې هیله باندې ما چې تلپاتې سوله په ګران سمسور افغانستان کې راشي او خدای دې وکړي چې تاسو هم د شکر لپاره او د تفریح لپاره ځان ته ورځ په ونی کې وټاکي او د شکر لپاره خپل فامیل سره خپل ملګرو سره چیرته لاش یو سرلوړ او آباد افغانستان په هیله ټول تخنیکی همکارانو نه مننه کمرې په برخه کې د خوشحال جان او د ډېر په برخه کې سباون ومنه یو سرلوړ او آباد افغانستان په هیله تر بیا د خدای په امان له لیدلو مو مننه